افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و بیا وایي عاجز صاحب بیا وایي افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت بیا وایي عاجز صاحب بیا وایي د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی الفاظ نه لرم ډېره زیاته د خوشحالۍ موقع ده جاوید شاه درمان دغه خړو خاورو ته دغه خړو لارو ته دغه خړو کوڅو ته کتو ته راغلی دی سره زموږ د ګران ملګري حسین تنها او د ګران رور د دوی تر څنګه راغلی دی ډېر زیات مشکور یو الفاظ نه لرو چې دوی شکریه ادا کړو او بیا د خپلو ملګرو د خپلو کلیوالو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېر په ګڼ تعداد کې راوتي دي راسره څه د کیمرې نه شاته دي او څه د کیمرې په شیشه باندې تاسو ته ښکاري افتخار فخر دی وقاص سحر صاحب کوم چې زموږ د سحر صاحب زوی دی او خپل کارونه یې پرېښي دي راغلي دي عمر دی سلیمان دی حبیب دی چې څومره ملګري دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولی مې تنګه زه به کم ټولوم ډېر زیات نومونه دي اولخان کاکا هم راسره ناست دی د دغه ټولو ډېر زیات مشکور یم ناستې هم را جوړ کړی دی چې ملګرو ته شعرونه ووایو او درمان صاحب دی او حسین تنها صاحب یې ځان سره یوسي او بیا یې د مسافرو سره د خپل پیج ملګرو سره شریک کړي نو خبرې به زیاتې نه کوو شعرونه به ووایو درمان صاحب تا ته انتظار دی راشه وګوره تا ته انتظار دی راشه وګوره جون مې سور انګار دی راشه وګوره یا د کلي خانه لږ انصاف وکړه یا د کلي خانه لږ انصاف وکړه زوی راته بیمار دی راشه وګوره یا د کلي خانه لږ انصاف وکړه زوی راته بیمار دی راشه وګوره چا پې زموږ دواړو نوم لیکلی دی چا پې زموږ دواړو نوم لیکلی دی دلته یو چینار دی راشه وګوره چا پې زموږ دواړو نوم لیکلی دی دلته یو چینار دی راشه وګوره روک دی د غریب سړي ژوندون شي خو فخره روک دی د غریب سړي ژوندون شي خو زه یم او بیګار دی راشه وګوره زه لا د جلسو چغو ته نه یم ساز زه لا د جلسو چغو ته نه یم ساز پروت مې په سر کار دی راشه وګوره ما په خپل ګریوان ځان له ګنډلی دی ما په خپل ګریوان ځان له ګنډلی دی ستا د زلفو تار دی راشه وګوره مړ به شي عاجز د رغېدو نه دی پروت په زړه بیمار دی راشه وګوره ډېره زیاته مننه او دغه څو شعرونه نور د ملګرو دپاره چې زما جړا ته ګوري خپلې خندا ته ګوري زما جړا ته ګوري خپلې خندا ته ګوري چې ستا دیدن له درشم ټول خلک ما ته ګوري اوس ډېرې کمې پیغلې خپلې حیا ته ګوري چې دوه مین جدا شي یو بل ته شاته ګوري دغه بې پلاره بچې خدای خبر چاته ګوري اوس ډېرې کمې پیغلې خپلې حیا ته ګوري چې دوه مین جدا شي یو بل ته شاته ګوري دغه بې پلاره بچې خدای خبر چاته ګوري کله ناکله مړه خلک اشنا ته ګوري په تا رغېږي عاجز ځکه خو تا ته ګوري او په ترخه مو څو شعرونه لیکلي وو ترخه وچې وې په زړه کې خیال چې د راتلو د دلبر پاتې نه شو په دغه طرحه مو کوشش کړی چې میلمه جانان چې را سره د سفر پاتې نه شو بیا خو زما د سویلو ساسر پاتې نه شو میلمه جانان چې را سره د سفر پاتې نه شو بیا خو زما د سویلو ساسر پاتې نه شو نن چې جوړه راغلی رقیب سره زمونږ کلي ته اوس مې بیخي د ستا په مینه باور پاتې نه شو نن چې جوړه راغلی رقیب سره زمونږ کلي ته اوس مې بیخي د ستا په مینه باور پاتې نه شو لکه یوسف چې رقیبانو د ستا مینه یوړه لکه یعقوب زما د سترګو نظر پاتې نه شو لکه یوسف چې رقیبانو د ستا مینه یوړه لکه یعقوب زما د سترګو نظر پاتې نه شو پیغلې د قام چې مې د سر نه لوبټې کوزوي څو شپوږه که د زلمو مې څادر پاتې نه شو پیغلې د قام چې مې د سر نه لوبټې کوزوي څو شپوږه که د زلمو مې څادر پاتې نه شو که په پرهر کې مې پرهر جوړوي ټیک ته اشنا
که په پرهر کې مې پرهر جوړوي ټیک ته اشنا نور مې په زړه کې ګورځی د پرهر پاتې نه شو بیا وای که په پرهر کې مې پرهر جوړوي ټیک ته اشنا نور مې په زړه کې ګورځی د پرهر پاتې نه شو عاجزه زیات شو رقیبان جوړې زمونږ د مینې په زړه کې خیال چې د راتلو د دلبر پاتې نه شو او ډېره زیاته مننه دغه څو شعرونه نور چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و بیا وای عاجز صاحب بیا وای افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت بیا وای عاجز صاحب بیا وای د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د زړه نه چې مین په خپل وطن نه وې شاعره د دومره دردېدلې ترانې څه ضرورت و د زړه نه چې مین په خپل وطن نه وې شاعره د دومره دردېدلې ترانې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و درمان صاحب حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې تباه شې ستا تواب ته د کعبې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې تباه شې ستا تواب ته د کعبې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و ډېره زیاته مننه درمان صاحب د درې شعرونه نور چې ماران زلفې څه داسې له رخساره شړي لکه ملنګ چې څوک له خاره شړي زلفې څه داسې له رخساره شړي لکه ملنګ چې څوک له خاره شړي زړه مې لږ درد کوي کیدی شي چېرته زما بچي څوک د بازاره شړي زړه مې لږ درد کوي کیدی شي چېرته زما بچي څوک له بازاره شړي د بل غزل څو شعرونه چې قید کړی مې مثال ستا د شباب په الماری کې قید کړی مې مثال ستا د شباب په الماری کې د ځان سره مې ایښی دی ګلاب په الماری کې موندلې مې یو څیز د ډېر نایاب په الماری کې په لاس راغله ټوکړه ستا د نقاب په الماری کې او ما تېره کړه په بل وطن کې داسې زندګي د چا نه لکه زوړ چې شي کتاب په الماری کې ما تېره کړه په بل وطن کې داسې زندګي د چا نه لکه زوړ چې شي کتاب په الماری کې ټوپک مو ښه ښکاره راځوړند کړي وي کوټه کې نو ولې مونږ پټ ساتو رباب په الماری کې ټوپک مو ښه ښکاره راځوړند کړي وي کوټه کې نو ولې مونږ پټ ساتو رباب په الماری کې یو څو زاړه خطونه ستا تصویر او مات بنګړي یو څو زاړه خطونه ستا تصویر او مات بنګړي زما سره هم دغه دی حساب په الماری کې که وخت چېرته کې راغی نو عاجزه بیا به ګورو ساتمه ستا د هر یو سوال جواب په الماری کې یو وارې بیا یاره درمان صاحب او د حسین تنها ډېره زیاته مننه چې مونږ مو دې ناستې قابل وګڼلو